आखिरकार दुकानदार भी मर गया, जिसने 2 लड़कियों की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की थी और लड़की की फैमिली ने गैरत के नाम पे दोनों को कत्ल कर दिया। दुकानदार زما په پیدائش ته غوسه کیږي ولی ولی زما په پیدائش ته غوسه کیږي ولی ولی لوریا مطلر جانا خفه کیږي ولی ولی زما په پیدائش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدمونو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری شهزاد خان یم. ډېر یو د افسوس نه ډکه خبره، ټول خلک به دې خبرې کوم د افغانستان دغه واقعه چې شوې ده، تاسو وکتله دغه ویډیو مخکې هم. خو د ټولو نه لویه د افسوس خبره ده، لومړۍ غلطي خو ده چې دوکاندار وکړله چې ویډیو یې جوړه کړله او هغې شیر کړه. مطلب که تاسو وګورئ قدرمنو کتونکو په ویډیو کې څه خاص شته دی نه، خو مطلب دغه کومه ماشومانې چې دي هغې سودا اخلي او د دې سره چې کوم دی سودا مطلب پیسې ورسره کمې دي، هغه جوړ ورسره کوي، پیسې سودا ترې اخلي. غلطي دوکاندار دا وکړله چې هغه ویډیو وکړله او بیا د ټولو نه لویه غلطي دغه چلو یو غلطي شوه. دویمه د ټولو نه لویه غلطي چې کوم ده هغه بیا زمونږ د څومره سوشل میډیا والے چې دي، څومره پښتانه دي، دوی وکړله چې په میلیونونو ویوز چې کوم دی دوی واغسته. تاسو کتلی شئ په میلیونونو، یعنې ته د یو ویوز دپاره د خپل هغه دپاره چې کوم دی نو تا ته د یو تورسر عزت مطلب څه عزت نه ښکارېدو. تا مطلب په خپل کور کلي علاقه کې داسې مطلب داسې د یورپي دغه خو نه زمونږ دې خلکو چې کوم دی مقصد مې دا دی دا ویډیو وډنګوله او تر د یورپ او دغه پورې دا ویډیو ورسره ځکه یهود او دغو ته دا ویډیو لاره ورسېدله. نو زمونږ اسلام خو مونږ ته دا وایي چې مطلب یو کس نه غلطي وشوله ته پرې پرده واچوه. دا کوم قسم مسلماني شوله چې ته یو څیز راوالې او هغه بیا مطلب یورپ او هغه ته انګریزانو ته ورسېده. ته څه کوې؟ ته خپل تصویر خرابوې، د خپلو پښتنو تصویر خرابوې او همدې پښتنو دا وکړه. او نن چونکې خبر شوم چې هغه پلار هغه راولګېده د غیرت په نوم باندې خپلې هغه دواړه لوریانې څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل ما سره، هغې په بېدردۍ سره چې کوم دی نو مطلب ویې وچلي، دوکاندار هم وچلی شو. نو زما ذهن دا وایي زه چې څومره سوچ کوم نو مطلب د دې قاتل او هغه چې کوم دی پلار یا دغه نه دی، همدا مطلب سوشل میډیا والا کسان دي چا چې د ویډیو وایرل کړه مخ په وړاندې باندې بوتلله، همدا سوشل میډیا والا چې کوم دی دا د ټولو نه غټ قاتلان دي. دوی مطلب په دې باندې په دې مشبهمۍ کې وایي چې که نظام سره ته خوار څه وشو. خو قدرمنو کتونکو یو خبره یاد ساتئ چې هغه سوشل میډیا والے ویني بره یو عدالت لګېدلی دی، دلته به خلاص شي، هېڅ خبره نه ده. بره یو عدالت لګېدلی هلته د خلاصۍ نشته دی. ته چې سم کې که نه ویلې کېږي د ذرې حساب به کېږي. ته چې سم کې د خپل یوز لیونی کړی نن او نه درته چا عزت څه عزت ښکاري نه بل څه، په کار دا و چې تا مې پرده را اچولې وې. دا خبره د پښتنو وه او دوی پته هم لګي چې ډېر باعزته خلک ښه بورقه کې ښه په مطلب په زور دا وایم که نه چې مطلب د ټولو نه لویه غلطي چې کړې ده نو هغه هم دې سوشل میډیا والا کړې، هم دې پښتنو کړې ده. نو الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي. زړه ډېر زیات درد وکړو، څه مې ویل مختلف، خو بس ډېر لفظونه ملګرتیا هم نه کوي په داسې واقعاتو کې چې خلک کوم ځای ته لاړئ او مطلب دوی له داسې مزه ورکوي نو چې یاره د یو پښتني عزت چې کوم دی تار کېږي او دوی مخکې شیر کوي، لګیا دی شیرینګ والا ته وګوره، ویوز ته وګوره او کوم ځای ته ورسوله. بجای د دې چې په دې خبره باندې پرده اچولی ده ته په ثواب میلاو شوی خو نه پوهېږم. هغه شعر په دې ځای کې رایاد شي چې کافره شکر وکړه کفر وکړي، کافره شکر وکړه کفر وکړي خو دې زمونږ مسلماني ولیده. نو زمونږ هغه مسلماني نن سبا الله دې رحم وکړي، صرف برا انعام پاتې شوې ده. الله تعالی دې موږ ټول باندې خپل رحم وکړي او چېرته چې مې خاطر آباد خوشحاله اوسئ. लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।